د سمستر په شروع کې موږ تاسو ژمنه کړې وه چې په دې سمستر کې به موږ تاسو یو ډیټابیس په ګډه جوړو او هغه ته مو نوم CSNDB ورکړی وو یا کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس. او زموږ ستاسو ژمنه دا وه چې دا به په ګډه جوړو. په ډېر کار به تاسو کوئ، خو بدبختي دا راغله چې اوس قرنطین دی او هغه کوم پلان چې و په هغه شکل مخکې نه ځي. خو بیا هم هڅه کوم چې په دغه ډیټابیس په جوړولو کې تاسو راسره همکاره اوسئ. په دې اخري لین کې تاسو وګورئ، دلته موږ دوه انټیټیانې لیکلي، یو ارټیکل دی او اتور ده. ارټیکل د کمپیوټر ساینس په ډیټابیس کې یو کس به لیکونکی وي، به اتور وي، هغه به ارټیکل لیکي، یو مقاله به لیکي. صحیح ده؟ نو موږ وایو چې یو اتور زیاتې مقالې لیکلی شي، یا یو مقاله چې لیکل کېږي اتور به یې خامخا وي. خو کېدای شي داسې وشي چې اتور وي نه وي، خو لا اوسه پورې مقاله نه وي لیکلې. صحیح ده؟ خو که مقاله لیکل شوې اتور به حتمي دی چې خامخا به اتور لري. دا بیا ERD کې په دغه کنسپټ باندې به هم خبرې کوو که ژوندو. دا د ERD موږ هر وخت کې بار بار وایو چې د ERD څه شی ده. د دې په اړه زه د همدغه ډیټابیس یو مثال تاسو ته وایم. تاسو ته سکرین ښکاري، دلته موږ سره همدغه د کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس لپاره موږ تاسو یو ډیاګرام جوړ کړی ده. کله چې د ډیاګرام خبره کوم، دغه زموږ تاسو کوم ډیاګرام ده؟ انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام ده یا ERD. په ERD کې موږ سره درې شیان دي، یو انټیټي شوه، یو ریلیشنشپ شو، یو ډیاګرام شو. دې باندې بیا وروسته انشاءالله راتلونکي درس کې په مکمل کلاسونه اخلو. خو چې لږ لږ تاسې اوسه نو ورسره بلدئ، نو دغه څه چې موږ ته ښکاري دا ERD ده، انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام. په دې کې موږ سره شیپونه ښکاري. اول به زه وایم ارټیکل څلورکونجه یا ریکټینګولر شیپ کې دی. صحیح ده؟ همداسې اتور دا هم په څلورکونجه یا ریکټینګولر شیپ کې دی. بل موږ سره کورس دا هم څلورکونجه یا ریکټینګولر شیپ دی. او ټاپک هم دغه څلور شیان چې یو ارټیکل ده، یو اتور ده، یو کورس ده، یو ټاپک ده، دا انټیټیانې دي. هر کله چې موږ تاسو ERD جوړو یو سیسټم لپاره، اول به په هغې کې ماډیول راوباسو چې دې کې څومره ماډیول دي. فرض وکړه زموږ د کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس یو ماډیول دی، خو په دې کې موږ څلور دانې انټیټیانې راوباسلې. انټیټي هر هغه څه ته وایي چې د هغه نور اټریبیوټس وي، د هغه نور مشخصات وي. صحیح ده؟ او له دې نه بیا موږ وروسته ټیبل جوړو. ارټیکل به یو ټیبل وي، اتور به بل ټیبل وي، کورس به بل ټیبل وي، او ټاپک به بل ټیبل وي. ټیبل کې بیا دغه هر یو اټریبیوټ، دغه چې اول شکل کې چې څه ښکاري دي ته موږ اټریبیوټ وایو. صحیح ده؟ دغه هر اټریبیوټ به بیا یو کالم وي. ارټیکل به ټیبل وي، یو کالم به ID وي، یو به ټایټل وي، یو به ټیکسټ وي، یو به پبلش سټیټس وي، یو به پبلیکیشن ډیټ وي. په دې کې به 15 کالمونه وي. صحیح ده؟ ډېر ښه. دا یو کنسپټ. بل کنسپټ د ID لاندې خط کش شوی، دې ته موږ پرایمري کی وایو. پرایمري کی یا ځانګړی کی یا یونیک کی هغه کی ده چې دا به په دې ټیبل کې ډوپلیکیټ نه راځي. نور هر شی ډوپلیکیټ راتلی شي، خو ID چې کومه ده دا د دې ټیبل نماینده ده، د دې قماندان ده، د دې پرایمري کی ده، دا ډوپلیکیټ نه راځي. که بل ټیبل ته به د دې ټیبل موږ نماینده لیکو، همدغه ID موږ هلته لیکو. ډېر دا یو کنسپټ. بل اتور چې کوم ټیبل ده، دغه یوزر نیم او ډسپلی نیم دوه دغه لري، دوه اټریبیوټ لري. خو یوزر نیم لاندې خط کش شوی، په دې باندې چې پرایمري کی چې ده یوزر نیم ده. ډېر ښه. په دې منځ کې دا کوم ډایمنډ شیپ چې تاسو ګورئ، رایټس، دا د ارټیکل او د اتور ترمنځ دا رایټس چې کوم دی دا ریلیشنشپ دی. نو موږ سره انټیټي شوه، دغه ډایمنډ شیپ د ریلیشنشپ شو، او دا ټول ډیاګرام شو. صحیح ده؟ بیا په دې کې موږ څه منه، اتور چې کوم دی یو اتور دا یو او یو اتور چې دی لیکي زیات ارټیکل، ان معنا زیات، او یو اتور زیاتې مقالې لیکي. دا خبره صحیح ده چې یو ډاکټر وي زیات عملیات کوي، یو ډرایور دی زیات موټر چلوي، یو اتور یو لیکونکی دی زیاتې مقالې لیکي. دا بل کنسپټ. دې ته کارډینلټي ریشیوز وایي. وروسته بیا پرې خبرې وکړو. 1 to 1، 1 to many، many to many. دا 1 to many ده، اخواته many سیر ده، دې خواته 1 ده. او دا ډایمنډ شیپ چې کوم دی دی موږ سره ریلیشنشپ دی. ډېر ښه. یو بل شی پکې ښکاري، دلته دوه خطونه دي او په دې کې یو خط دی. یو خط دا معنا چې دې خواته دغه ډیپنډنسي یا دې کې چې تاکید ده دا پارشل ده، نیمه ده، خو دا فول ډیپنډنسي ده. څه معنا؟ کېدای شي اتور وي ارټیکل یې اوسه پورې نه یې لیکلی، نوی کس فارغه شو لیکوال دی خو اوسه پورې کتاب نه دی لیکلی. خو دلته ډبل ډیپنډنسي ده یا فول ډیپنډنسي ده. څه معنا؟ چې که ارټیکل لیکل شوی دی خامخا یو چا به لیکلی. دا نه شي کېدای چې کتاب دی لیکل شوی، موضوع مقاله دی لیکل شوی، یو کس لیکونکی دی نه. صحیح ده؟ همدلته که موږ وګورو یو بل د ارټیکل او د کورس ترمنځ
دلته یو اړیکه ده ریلیونټ فار، دا منی ټو منی ده. کله چې منی ټو منی وي بیا میپینګ کې دې ته موږ ځان ته ټیبل جوړو، د دې پرایمري کې هم پکې اچو، د دې پرایمري کې هم پکې اچو، دغه ته ځان ته ټیبل موږ جوړو. وروسته یو اړیکه کې دا شی ناراضي بیا به موږ پې خبرې کوو. کورس کې دواړه شارټ نیم او فول نیم دواړه انډرلاین دي، دا بیا هم راځي کله چې له یو نه زیات پرایمري کې موږ سره هغه ته بیا موږ کمپوزیټ کې وایو چې دا له زیاتو اټریبیوټ نه کمپوز شوی، څه معنی چې دا هم د یو برخه د پرایمري کې ده او دا هم. نو دا جنرالي ای آر ډي وه، صحیح ده. ای آر ډي انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام. کله دا ای آر ډي چې موږ راوخلو زموږ دویم هدف په دې وي چې دا بیا موږ ټیبلو ته اړو، صحیح ده، چې دې حالت ته موږ میپینګ وایو. که ژوند دا به هم بیا وایو موږ سره اووه خاصیتونه دي چې موږ څنګه یو ای آر ډي میپ کوو، ټیبلو شکل ته اړو، صحیح ده. هلته ګوره موږ سره څلور انټیټیانې وي، خو ټیبلونه موږ سره پنځه دي، یو ارټیکل دی، یو ټاپک دی، یو اتور دی، یو کورس دی، یو ریلیونټ فار. ما ته ویل یو ریلیونټ فار منی ټو منی ریلیشنشپ و، ځکه له هغه نه هم یو ټیبل جوړ شو. نو څلور یې هغه انټیټیانې او پنځم یې هغه منی ټو منی ریلیشنشپ. او دغه چې کوم کرسر دی خو دا معنا دا آی ډي موږ راخلو یو بل ټیبل کې اچو. دغه ته هغه په ډیټابیس کې چې موږ تاسو ویلي چې د ارګنایز کلیکشن وایي چې لاجیکلی ریلیټډ وایي. لاجیکلی ریلیټډ په همدا معنا چې دغه پرایمري کې موږ د دې ټیبل نه راخلو او په بل ټیبل کې ظفیرن کې یا مهاجره کې اچو، صحیح ده. ډېر ښه. نو دا زمونږ میپینګ دی. دې باندې هم بیا یو ورځ به انشاءالله مکمل یو لیکچر اخلو. دا ډېر مهم دی چې ای آر ډي صحیح جوړه کړئ او د هغې میپینګ صحیح وکړئ. سمه ده. دا له درس نه لږ بیرون ووتو، البته ای آر ډي وروسته راځي، خو دلته چې ورته اشاره شوې ده باید څه نه څه موږ تاسو پرې پوه یو. ډېر ښه. بېرته راځو خپل درس ته. نو کله چې موږ ارټیکل او اتور خبره کوو په راتلونکي ټیبل کې موږ سره هغه ټیبل ښکاري. دلته خو موږ تاسو سره فعلا څلور ټیبل دي، ارټیکل ده، اتور ده، کورس او ټاپکس. او که کله موږ تاسو ای آر ډي جوړه کړه اما میپ کړه، یو پنځم بیا هم راځي ریلیونټ فار. څه معنا؟ کوم اتور یوزر نیم دا شی دی او ډسپلی نوم یې هغه اوږد نوم ده او یوزر نیم به شارټ نوم وي. دا اتور چې کوم دی دا ارټیکل به لیکي، ارټیکل به ټایټل لري، ټیکسټ به لري، پبلیکیشن ډیټ به لري، اتور به لري چې لیکلی، کورس به لري، ټاپک به لري. همداسې کورس شارټ نوم چې ده او فول نوم چې ده، ټاپک نمبر چې ده او نوم چې ده. ریلیونټ فار بیا د کوم ټاپک د کوم کورس لپاره یا د کوم ارټیکل لپاره ریلیونټ دی، مناسب دی. وروسته بیا په دې باندې انشاءالله بحث کوو په ای آر ډي مضمون کې کله چې ای آر ډي ټاپک ته ورسېدو. ډیټابیس سټیټ به موږ وایو. ډیټابیس سټیټ به په راتلونکي ویډیو کې ووایو چې د ویډیو سایز رانه زیات نه شي. اوسه پورې وخت شته دی انشاءالله، خیر دی ویډیو لږ اوږدولی شو. نو ډیټابیس موږ سکیما او انسټنس په اړه خبره کوو چې سکیما څه معنا او انسټنس څه معنا. موږ ډیټابیس سټیټ وایو. دا کانسیپټ هم باید تاسو ته یاد وي. سکیما باندې هم پوه شو، په انسټنس باندې هم پوه شو، په ډیټابیس سټیټ باندې هم پوه شو. Database state کې موږ وایو چې the actual data stored in a database at a particular moment in time. This includes the collection of all the data in the database. کله چې موږ تاسو ډیټا په یو ډیټابیس کې سټور کوو په یو خاص وخت کې، نو موږ وایو چې موږ ډیټابیس سټیټ اول امټي و، خالي و. اوس په دغه وخت کې موږ د ډیټابیس ته ډیټا ور واچول، هغه مو مشبوع کړو. زموږ د ډیټابیس سټیټ انیشیل نه واوړي د کوم یو ته پاپولیټډ ته یا مشبوع ته. زموږ ډیټابیس سټیټ مخکې خالي و، اوس ډک شو، مشبوع شو، یا ډیټابیس سټیټ چې کوم دی تغییر شو. صحیح ده. ډېر یا وایي موږ also call database instance or occurrence or snapshot. څه معنا؟ هر ځل چې ډیټابیس ته نوې ډیټا راځي موږ چې ډیټابیس سټیټ چینج کیږي، ډیټابیس کې تغییر راځي. مخکې فرض وکړه وزن 100 KB و، اوس وزن 25 KB دی. صحیح ده. مخکې پکې ریکارډونه 100 و، اوس پکې 21 ریکارډونه دي. نه هغه تغییر کیږي. The term instance is also applied to individual database components. Example: record instance, table instance, entity instance. انسټنس یو نمونه ده او ګروپ بیا د هغې لکه زه وایم چې بوک ما سره یو انسټنس دی، بوک را سره یو کتاب دی، او که زه وایم چې له دې بوک نه 100 کتابه، بیا موږ وایو چې ګروپ آف بوکس. صحیح ده. یا 100 قسمه کتابونه، بیا هم وایو چې ګروپ آف بوکس. خو که د هغې بیا یو نمونه راواخلو هغې ته بیا موږ وایو چې دا یو انسټنس دی، انټیټي انسټنس ورته وایي. که یو ریکارډ یې موږ ګورو لکه شاګردانو ریکارډونه موږ سټوروو، دا موږ سره ګروپ آف انسټنس دی، ریکارډ انسټنس دی. او که یو شاګرد ریکارډ ته راخلو بیا دې ته موږ وایو چې دا انسټنس ریکارډ انسټنس دی، یوې دی. صحیح ده. همداسې ټیبل انسټنس یا ریلیشن انسټنس، انټیټي انسټنس. صحیح ده. ډېر. نو انسټنس یو نمونه شوه او ګروپ د هغې کټګوري شوه.
تاسو دلته وګورئ موږ سره هماغه ټیبلونه چې کوم دي ته مو څه نه څه ډیټا اچولی. لومړی ټیبل ته وګورئ ارټیکل ټیبل دی، د هغې ټایټل دی ویلکم ټو د لیکچر، ټیکسټ دی د لیکچر از ان های لیول لینګویج او نور نه ښکاري ډاټ خو ډېر په دې کې ټیکسټ لیکل شوی دی. پبلیکیشن ډیټ دی په 2020 کال د 10 میاشتې په 19 تاریخ. اتور وهاج دی د کورس ډیټابیس په اړه لیکلی، ټاپک یو مورته لیکلی سیده دا د اول ټاپک ریلیونټ دی. اول ټاپک به بیا موږ وایو چې اول ټاپک دلته موږ سره شی او ټاپک نمبر به موږ وایو چې هغه فرض وکړه کورس اناونسمنت دی، دا د اعلان یو بڼه ده. صحیح ده، ډېر ښه. همداسې دویم خطاب لیکلی، دریم چې کوم دی هغه شریفي لیکلی، څلورم چې بیا کوم دی ویلکم ټو آنلاین کلاس، قرنطین راغی زموږ آنلاین کلاسونو ته په خیر راغلی، یو اعلان دی. صحیح ده، او په هغې کې به موږ ویلي چې موږ به د دې نه وروسته فرض وکړه کومه ډیټا چې موږ تاسو یوز کوو یا کوم ګروپ کې سره خبرې کوو، یا به واتساپ ګروپ یا به ټلیګرام وي. صحیح ده، نو موږ چې د کووډ 19 په اړه به موږ تاسو د وروسته درسونه آنلاین دي. دا کوم وخت کې 2021 کال د جون په 19 نیټه باندې دغه موږ سره اعلان شوی دی. اتور یا لیکونکی وهاج دی، کورس ډیټابیس اړوند دی. صحیح ده، نو موږ سره دا یو بل اعلان شو. همداسې موږ سره اتوران که نوی اتور راځي اوس پورې موږ سره درې اتوره دی، وهاج دی، خطاب دی او شریفي دی. صحیح ده، دا یې لنډ نومونه دي چې دا پرایمري کی هم ده، دا ډوپلیکیټ نشي راتلی. ډسپلی نومونه بیا مکمل نومونه دي د دې اتورانو. که نوی اتور اضافه کوو د اتور ټیبل ته به یو نوی اتور اضافه کوو، اوس درې اتوران دي، بیا به څلور شي، بیا به پنځه شي. همداسې ټاپکونه اوس موږ سره درې دي، که څلورم ټاپک راځي پنځم ټاپک راځي دا به موږ همداسې اټو انکریمنټ کوو، بیا اول دویم دریم څلورم پنځم شپږم. صحیح ده، کورس موږ سره فعلا لپاره ډیټا سټرکچر کورس دی، میث دی، ټیکنیکل دی. که بل کورس اضافه کوو ډیټابیس ورسره اضافه کوو، که بل کورس اضافه کوو یو بل ورسره اضافه کوو. نو په موږ به څه کوو چې نوی شی اضافه کوو، یو ریکارډ به اضافه کیږي، چې نوی اعلان راځي، نوی ارټیکل راځي، یو ریکارډ به اضافه کیږي، که نوی ټاپک راځي یو ریکارډ به اضافه کیږي. نور ټیبلونه چې کوم ډانچه دی اسکیما دی به په همدې شکل وي. سمه ده، ډېر ښه. مخکې راځو ډیټابیس سکیما او ډیټابیس سټیټ ښیي. سکیما مو دا خبره اوس موږ کوله، ډانچې خبره مو کوله. اول به سټیټ ته راشو. Database state refers to the content of a database at a moment in time. اوس موږ چې په database state کې اوس څومره contents په دې کې څومره محتویات دي، لږ دي که ډېر، نو state هر وخت چینج کیږي. که ډیټا ورنه ډیلیټ کیږي هم state چینج کیږي، که ډیټا پکې انسرټ کیږي هم state چینج کیږي، ځکه تغییر پکې راځي. انیشل ډیټابیس سټیټ هغه وي چې اول موږ ډیټابیس سیستم ته لوډ کو، نو په هغې وخت کې دی هغه امټي وي، ځکه هغه ډیټابیس جوړ وي خو ډیټا پکې نه وي. نو انیشل سټیټ هر وخت څنګه وي، امټي وي یا هلته پاپولیټډ نه وي. صحیح ده، که بیا کله ډیټا ورته راغله بیا موږ اوس وایو چې دې سټیټ اوس انیشل سټیټ نه دی، اوس سټیټ پاپولیټډ شوی ده یا مشبوع شوی ده، دې ته ډیټا راغلی، اوس خالي ډانچه نه ده. صحیح ده، ډېر ښه. یو بل ته موږ ویلډ سټیټ وایو. ویلډ سټیټ بیا په دې معنی a state that satisfies the structure and constraints of the database. د ډیټابیس هغه سټیټ چې هغه ویلډ وي، هغه اصولو سره برابر وي، نو موږ وایو چې ډیټابیس سټیټ ویلډ دی. که چېرته نارملایز نه وي، نارملایزیشن باندې مو تېر درس کې خبره کړې وه، یا په هغې کې ریډنډنسي وي ډېره، یا په هغې کې سپوریس ټوپلز پکې وي، غلط ټوپلز، غلط ریکارډونه پکې وي، په هغې کې هغه صحیح ډیزاین شوی نه وي، نو موږ وایو چې دا د ډیټابیس سټیټ ویلډ نه دی بلکې چې دی انویلډ دی. ډېر ښه. راځو موږ distinction وایو database schema versus database state. صحیح ده، distinction the database schema changes very infrequently. database چې کوم schema یا ډانچه ده، لکه څومره په هغې کې کالمونه دي یا څومره ټیبلونه کې دي، دا به ډېر کم تغییر په دې کې راځي، ځکه هغه ډانچه د schema ده. خو ډیټابیس سټیټ چې کوم دی هغه هر ځل، هر سیکنډ یا هر منټ کې ډیټابیس سټیټ چینج کیږي. که ډیټا پکې اضافه کیږي هم سټیټ چینج کیږي، که ډیټا ورنه کمیږي هم سټیټ چینج کیږي. خو سکیما یا ډانچه په همغه شکل. سکیما څه معنی، مخکې 4 ټیبلې وي یا 15 ټیبلې وي، اوس هم همغه 15 ټیبلې دي، کال وروسته هم همغه 15 ټیبلې دي. په هر ټیبل کې 10 یا 15 یا 3 کالمونه، اوس هم پکې همغه کالمونه دي. خو کېدای شي دا ریکارډونه اضافه شي، ډیټا زیاته شي یا ډیټا کمه شي، نو موږ چې سکیما یې نه تغییرېږي، که تغییرېږي هم ډېره کمه. او سټیټ چې کوم دی هغه ډېر فریکوینټلی تغییرېږي. که ډیټا اضافه کېږي هم سټیټ تغییرېږي، او که ډیټا کمیږي هم سټیټ تغییر کېږي.
موږ سره دغه ټیبلونه دي. ټیبلونه د ډانچه سکیمه هر وخت کې همدغه ده، دا نه تغیرېږي، ځکه په همدې شکل دی. څلور ټیبل دي فرض وکړه، په دې یو ټیبل کې 5 شپږ 1 2 3 4 5 شپږ کالمونه دي، په دې بل کې 2، دې بل کې هم 2، دې بل کې هم 2. نو زموږ د ډانچه په همدې شکل ده، تغیرېږي نه. خو که چېرته نوی ارټیکل راځي سټیټ یې چینج شو، که چېرته نوی اتور راځي سټیټ یې چینج شو، که یو اتور ورنه مړ کېږي سټیټ یې چینج شو. ډیټا که اضافه کېږي هم سټیټ چینج کېږي، که ډیټا ورنه کمیږي هم سټیټ چینج کېږي، خو دغه ډانچه یې ډېره تغییر نه خوري. زموږ دلته ډیټا ده که نه، که نوې ډیټا راغله فرض وکړه 2021 کې په جولای میاشت کې موږ یو اعلان وکړو، نو هلته به نوی 5م کالم به راشي، سټیټ یې چینج شو، خو ډانچه یې نه ده تغیر شوې، سکیمه یې نه ده تغیر شوې. سمه ده؟ دا زموږ د نن ورځې ډیټابیس درس، او راتلونکي درس به انشاءالله که جون ای آر ډي باندې بیا خبرې کوو.